السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول به د یاران ټي وي یوټیوب چینل مینواله راته صحتمند او خوشحاله یاست. ملګرو، په دغه غمجنو شیبو کې چې د کرکټ ډېرې غمجنې شیبې دي او ډېر د خفګان ځای دی، په همدغه ویډیو کې یو د ډېر د خوشحالۍ زیری در باندې کوم. په دغه ویډیو در سره لایک او زموږ یاران ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ولسمشر غني د افغانستان کرکټ بورډ د بورډ غړي عاطف مشال د بورډ له غړیتوب لرې کړی دی او ویل کېږي چې ډېر ژر به د هغه پر ځای یو نوی کس د بورډ غړیتوب ته معرفي شي. په ژوا خبري اژانس په خپل یو خبر کې ویلي دي چې ولسمشرۍ ماڼۍ ارګ باوري سرچینې دوی ته ویلي دي چې ولسمشر اشرف غني عاطف مشال د افغانستان کرکټ بورډ د بورډ له غړیتوب څخه لرې کړی دی. دغه سرچینې همدارس زیاته کړې ده چې د بورډ غړیتوب لپاره به د عاطف مشال پر ځای بل نفر ژر وټاکل شي. د ډول د عاطف مشال پخوا د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس پاتې شوی دی او همداراز اوس په پاکستان کې د افغانستان لوی سفیر دی او د هغې ترڅنګ د کرکټ بورډ د بورډ غړیتوب هم درلود. عاطف مشال باندې دا تورونه هم ډېر لګول شوي دي چې په کرکټ کې هغه خپل بانډ جوړ کړی دی او په کرکټ بورډ کې تر ټولو ډېر فساد یې کړی دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم د کرکټ په وروستیو نندریو کې د هغه لاس ښودل شوی دی او د ګلبدینۍ په ګډون ډېرو کسانو پر هغه تورونه لګولي دي چې هغه د کرکټ د تباهۍ لپاره راغلی و او کرکټ یې تباه کړ. او په بل خبر کې اصغر افغان او ګلبدینۍ هم په خپلو منځ کې جوړه وکړه او د نه وروسته ګلبدینۍ به د اصغر افغان ته لوبډل مشرۍ لوبې ته ادامه ورکوي.